کله چې عیسی او د هغه شاګردان اورشلیم ته نږدې شول او بیت فاجی او بیت انیا ته چې د زیتون په غره کې ورسېدل، نو عیسی خپل 2 شاګردان ولیږل او هغوی ته وویل مخامخ کلي ته ورشئ. څنګه چې هلته ورننوتلی نو هلته به یو کوټی ووینئ چې تړل شوی به وي او تر اوسه پورې څوک ورباندې سپور شوی نه دی. هغه را هیله کړئ او دلته یې راولئ. که څوک درڅخه پوښتنه وکړي دا څه کوئ نو ورته ووایئ چې هغه زموږ د استاذ په کار دی او سم د لاسه به یې بیرته دلته راولیږي. هغوی لاړل او د باندې په کوڅه کې یو کوټی ولید چې د دروازې په مخ کې تړل شوی و. کله چې هغوی هغه کوټی را خلاصولو نو ځینې خلک چې په هغه ځای کې ولاړو د هغوی څخه پوښتنه وکړه دا کوټی ولې هیله کوئ؟ نو لکه څنګه چې عیسی ورته ویلي وو دوی ورته هماغسې ځواب ورکړ او بیا یې هغوی پرېښودل چې لاړ شي. هغوی هغه کوټی عیسی ته راوست او خپلې چپنې ورباندې واچولې او عیسی ورباندې سپور شو. ډېرو خلکو ورته په لاره کې خپل کالي وغوړول او نور د ونو څانګې را پرې کړلې او په لاره کې ورته واچولې. او کوم خلک چې د هغه څخه مخکې روان وو او هغه چې شاته ورپسې روان وو چغې وهلې ژوندی دې وي، مبارک دې وي هغه څوک چې د څښتن په نوم راځي، مبارکه دې وي زموږ د نیکه داود راتلونکې پاچاهي، ثنا دې وي څښتن تعالی ته. عیسی اورشلیم ته ورسېده او د خدای کور ته ننوت او هلته شاخوا ټولو شیانو ته یې وکتل. خو څرنګه چې ناوخته وه نو د هغو 12 شاګردانو سره بیت انیا ته لاړ. په بله ورځ کله چې عیسی او شاګردان یې د بیت انیا څخه را روان وو نو عیسی وږی شو. هغه له لرې نه د انځر یوه ونه ولیدله چې په پاڼو کې پټه وه. هغه ورغی چې څه انځر پکې پیدا کړي. خو کله چې هلته ورسېده نو بې له پاڼو یې پکې بل هېڅ شی ونه موندل ځکه چې دا د انځرانو د پخېدلو موسم نه و. نو هغې ونې ته وویل نور به هېڅوک هم هېڅکله ستا میوه ونه خوري. او د هغه شاګردانو واورېدل چې هغه څه وویل.